سلامونه نیکې هیلې درناوی تاسو ټولو ګرانو پښتنو ته چې دم غړی غزال نظری چینل ګورئ. فی الحال موجود ما پښتونخوا خیبر پښتونخوا کې. نو نن د خلکو نظریات په دې حق لسه دي نو تاسو موږ سره پاتې شئ. دلته ورونه هم موجود دي ولاړ دي. فکر کوم چې دغه 11 اکتوبر جلسې ته راغلي دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ګلابا؟ شکر بالکل خیر خیریت. نوم دی حبیب الله. حبیب الله دلته څه کې؟ دلته منظور پښتون جلسې لا راغلی و. ها منظور پښتون جلسې ته راغلی نو ته نه یریدې چې دلته به دماکه وشي، دلته به مونږ باندې څه خبره وشي یا خدای مکړه دلته به که مړ شو، نه یریدې؟ نه چې امن راځي نو زموږ په سرونو نه ده چې زوم به کې لاړ شو هېڅ پروا نه کوي. لکه مرګ د قبول دی خو تاسو بیا هم امن غواړئ. امن غواړو، زموږ سرونه دې لاړ شي به څه فرق نه کوي چې امن وي. داسې غیرتي ځوانان دی الله نور هم زیات کړي. ډیره زیاته مننه. نو ستاسو نظر څه ده چې آیا منظور پښتون به دې جلسه کې بریالی شي، کامیاب به شي؟ او انشاءالله تعالی چې بریالی شي نو خوند به وکړي. 100% د تاسو باوري چې منظور پښتون کامیابه کیږي؟ او بالکل 100% دغه زموږ اعتماد دی چې دغه شي بریالی شي انشاءالله. مننه ډیره مننه. ها کتونکو تاسو موږ سره پاتې شئ، نور ورونو سره به هم خبرې اترې وکړو. دلته یو بل ورور هم ولاړ دی. تاسو راشئ ورور مې. سلامونه. وعلیکم السلام. جوړ په خیر؟ شکر الحمدلله. څنګه تاسو؟ خیر ده شکر. نوم؟ زیشان. زیشان دلته څه کوئ؟ دلته پښتون غورځنګ منظور پښتون ته راغلی او جرګې ته راغلی یو. ها 100% باوري چې نن دغه جلسه کامیابیږي انشاءالله. دا د مخکې نه کامیابه ده، دا بیا به هم کامیابه وي. دوی دغه نه کوي چې یاره دا ناکامول ډېر کوشش هلې ځلې وکړې خو انشاءالله الله پاک هغه د مخکې نه کامیابه کړله او ویښودله ورته په خپل هغو تسلیم شو. راله تاسو بېګا کومه اندازه تاسو ولګېدله دا پنجاب نه څونه خلکو د ټول د شپې تر شپې راله او دا قافلې را روانې دي انشاءالله. نن پیرنۍ ده، سبا دویمه، پته یې په درېیمه دی کې بیا به هغې نه پس په مشر امر به کوي. ډېره مننه. شکریه ژوندي. ښه کتونکو تاسو موږ سره پاتې شئ او چېرته مه ځئ. د نورو خلکو نظریات به هم واخلو. دلته یو بل ورور هم ولاړ دی چې سره ټوپۍ اچولې ده خو تښتي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه تاسو؟ خیر دی د الله. نوم؟ فضلي مولا. تاسو دلته څه کوئ؟ موږ د پښتون ته پوزمومېټ چې کوم قامي عدالت لګېدلی موږ دې جرګې له راغلي یو. نو تاسو نه یېرېږئ چې خدای مکړه دلته څه خطره تاسو ته مخکې نه شي؟ نه موږ یېره دې کې د یېرې څه نشته دی. دا پښتانه دي بس پښتانو ته ما دا ریکویسټ دی دا درخواست جوړی نیسو چې یو اتفاق شي. اتفاق نه بغیر بله لار نشته دی. پنجاب په موږ باندې کمې لوبې ونه کړې. زموږ نه هر لکه مطلب هر شی زموږ نه علي. زموږ مسایل، زموږ بجلي، زموږ اوبه، هر شی پنجاب یوز کوي او موږ کې دا بس دا غټه بدبختي چې موږ بې اتفاقه یو. اصل وجه دا ده بالکل. لکه تاسو غواړئ چې پښتانه د پنجاب نه جدا شي، همداسې ده؟ بالکل موږ دا غواړو. موږ یو ځان له پښتونستان دي شي. بالکل موږ د دې څه وخت نه تېرېږي. هغه مخکنی لکه د انګریز دغه اوس را باندې تور لنګې دغه شوی دی. بس دغه خبرې دي. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ کتونکو موږ سره پاتې شئ او چېرته مه ځئ. ښه قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو دغه ګزارش وکتله نو واقعا چې ډېر ښایسته په زړه پورې وه. نو خدای دې وکړي چې خوښ شوی به مو وي. نو مګر متاسفانه چې ما ونشو کولی چې ټول خپرونه مکمل کړمه. بس نیمګړی رانه پاتې شو ول چې د ټولو پښتنو دا خواهش و چې خپل د زړه هغه درد بیان کړي. هر یو ویل چې لکه موږ نه انټرویو واخله موږ تاسو سره خبرې کوو نو ډېر زیات راشو. ما ونشو کولی چې د ټولو سره مرکه وکړمه، خبرې وکړمه. نو الله دې خیر واچوي چې څه کې د پښتنو خیر وي الله تعالی دې همغه وکړي. نو زه هم بیرته روان شوم د کور په طرف راغلمه. نو خپرونه مې نیمګړی پاتې شو. نو دومره خپرونه چې مې تاسو ته جوړه کړله نو خدای دې وکړي چې ستاسو به ډېر خوښ شوي وي. نو تاسو هم خپل دواګانې وکوئ چې هر څه د مسلمانانو په خیر وي، د پښتنو په خیر وي. الله دې همغه وکړي. نو تاسو ته هم ښه وختونه او ښې شېبې غواړم. نو چینل خامخا ځان سره سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او خپل ښایسته نظریات. نو ټول ته ښه وخت. خدای پامان.